السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کیمرې یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم که چیرې ستاسو ملګري له تاسو څخه موبایل واخلي او ستاسو په موبایل باندې تصویران اخلي یا دغه رقم تاسو د موبایل کیمره یوزوي، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه رقم طریقه در وښیم که چیرې بیا تاسو خپل موبایل خپلو ملګرو ته ورکړئ نو دوی به ستاسو موبایل کې نسي کولی چې تصویران واخلي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو ښه به ښه سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه رقم ګوره کله چې بس تاسو غواړئ چې د خپل موبایل کیمره ور بلاک کړئ، یعنې تاسو غواړئ چې د خپل موبایل کیمره بلاک کړئ چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل باندې تصویران واخلي. نو د دې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا به دغه تاسو خلاص کړئ. نو دغه رقم دلته تاسو راسئ سټارټ یوزینګ کیمرا بلاکر، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو اوکې کړئ او دغه رقم بیا ملګرو تاسو راسئ په دغه لاک بټن باندې به کلیک وکړئ، وایي کیمرا از انبلاکډ. نو تاسو به راسئ په دغه لاک بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به دغه تاسو کنټینیو کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو کنټینیو وایي کیمرا بلاکر، دغه به دلته تاسو اکټیو وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اکټیو وکړئ، دلته به تاسو ته راواړول چې کیمرا از بلاکډ، یعنې کیمرا بلاک شوله. نو اوس یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل باندې تصویران واخلي. اوس ګوره دوستانو زه راځم د موبایل کیمره خلاصوم. ګوره کله چې تاسو کیمره خلاصوئ، هغه کیمره دلته نه رړوي، یعنې هغه کیمره بلاک ده. اوس یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل باندې تصویران واخلي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بیرته دغه انبلاک کړئ او بیرته یې له بلاکېدا څخه ختم کړئ، بیرته به تاسو راسئ په کیمرا بلاکر باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم دلته دغه د لاک نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، وایي کیمرا از انبلاکډ، کیمرا بیرته انبلاک شوله. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل کیمره له خپلو ملګرو څخه محفوظه کړئ، بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل باندې تصویران واخلي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.